ته یې خوښه دې نه شوه؟ نه بچیه خوښه مې نه شوه. ولې؟ یاره په تلو ګرځي لکه کاکا نو دا مور یې ګرځي چې نیغه وګورم او چابکه وګورم چای زر پخې او ښایسته وګورم خانانان یې ښکلی نو دا مور ګرځي 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 دې بچي دې د ښکلي ځای انتخاب سبا دا بچی بیا دې مور ته نه ګوري بس خبره ختم بس چې ښځه وویني مور نه ویني ته چا لبولی ته چا ګډ کړی بچیا ته چا دې ځای ته رارسولی نو زر به مور ته وایي په ښځه وایي په انګور باندې د خواښې حق نشته د ښکلې خبرو کې په انګور د خواښې حق زمونږ علاقه کې یو عالمه راواده شوي وه هغې مسله بیان کړه په انګور د خواښې حق نشته یوه مشره نیا وه سمه غوسه شوې اوس وفات شوي ډایرکټ وایي زه د مولي صاحب نیکه ځم راونوتې مولي صاحب پلانکی عالمه وایي چې په انګور د خواښې حق نشته وشته وي زه غلی شوم ما خندل وایي ته یې ملګری ما ورته وایي مسله یې صحیح کړې ده زه څه وخوام چې شته وي او بیا مسله مخې ته راشي خو ما ته ورته داسې ووایم چې په انګور د خواښې حق نشته خو په دې زوی د مور حق شته ستا په دې خاوند شته که نو دا خاوند دې ورله پخپله کوي پخپله دې ورله دې کوي مور له دې چاپي هم کوي مور له دې کپړې وینځي مور له دې سالن هم پخوي مور له دې ډوډۍ هم پخوي جو په ښځه دې نه پخوي که نه پخپله دې ورله پخوي نه که په ښځه یې نشته نو په دې زوی حق شته که نشته په زوی حق دی یو کس مور په اوږو کېنولې وه او د بیت الله نه یې پې طواف په اوږه په اوږه خواته صحابي نو صحابي ته وایي مور مې په اوږه وګرځوله طواف مې پې وکړو د مور حق به مې ادا کړی هغه ورته وایي ستا د پیدایش تکلیف چې کوم دی مور سکلی دی په هغې کې به دې د یوې کړۍ حق ادا کړي د کړۍ چې مور په اوږه وګرځئ که نه هم د مور حق نشي ادا کړی ته د مور حق پېژنې ځان له یو ډک منګې دې غاړې ته واچوه یو 10 میاشتې وګرځوه که نه مور ته 10 میاشتې بچیا په ګېډه ګرځوي دا هغه وجود دی چې ته پکې 10 میاشتې مور دې پکې په دې ګېډه ګرځولی دا هغه وجود دی چې ستا سره یې 2.5 کاله د متیازو په لون ګډ کې ایستلي دا هغه پلار دی چې مسافرۍ یې کړې دي نن یې دا وجود چورړي چورړي شوی دی دا ستا دپاره چورړي چورړي شوی ته نن مور او پلار سودا کوې مور او پلار سودا به د چا سره به نه کوې د چا سره